دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. زه جاوید صافی تاسو ته د نوي کال مبارکي وایم او د یو نوي درس سره چې زموږ ننني درس کې په auf dem Weg باندې خبرې کوو، یعنې کور ته د ستنېدو په لار. دا څو هغه مې راوړي جملې تاسو سره شریکومه. خدای دې وکړي چې یو څه ترې زده کړئ او په روزمره کارونو کې ترې ګټه پورته کوئ. لومړی جمله: Ich bin auf dem Heimweg und freue mich, bald zu Hause zu sein. Ich bin auf dem Heimweg und freue mich, bald zu Hause zu sein. زه کور ته د راستنېدو په لاره یم او خوشحاله یم چې ژر به کور ته ورسېږم. Es war ein langer Tag, aber jetzt bin ich auf dem Heimweg. Es war ein langer Tag, aber jetzt bin ich auf dem Heimweg. نن یوه اوږده ورځ وه، خو اوس کور ته د راستنېدو په لاره یم. Es war ein langer Tag دې معنا دا ده چې نن ورځ ډیر کارونه مې درلودل. د دې مطلب دغسې ده، یعنې ما ډیر کارونه درلودل، ډیر شیان مې راتر غاړې ول چې باید دا مې ټول خلاص کړي وای، خو اوس زه کور ته د رسېدو په لاره یم، د راستنېدو په لاره یم. Ich bin auf dem Heimweg und werde in etwa 20 Minuten zu Hause zu sein. Ich bin auf dem Heimweg und werde in etwa 20 Minuten zu Hause zu sein. زه کور ته د راستنېدو په لاره یم او شاوخوا 20 دقیقو کې به کور ته ورسېږم. Ich bin auf dem Heimweg und hoffe, dass der Verkehr nicht so schlimm ist. Ich bin auf dem Heimweg und hoffe, dass der Verkehr nicht so schlimm ist. زه کور ته د راستنېدو په لاره یم او هیله لرم چې د موټرو لار به بنده نه وي. فکیا په معنا د موټرو، دغه د دې نه مطلب دا ده چې زه کور ته د ستنېدو په لاره یم او هیله لرم چې لاره به بنده نه وي، رابندان به نه وي، د موټرو بیروبار به ډیر نه وي. د دې نه مطلب دا ده: Ich habe heute viel erledigt. Jetzt bin ich auf dem Heimweg und kann mich entspannen. Ich habe heute viel erledigt. Jetzt bin ich auf dem Heimweg und kann mich entspannen. ما نن ډیر کارونه بشپړ کړل، اوس زه کور ته د راستنېدو په لاره یم او کولی شم آرام شم یا کولی شم آرام وکړم. Ich bin auf dem Heimweg, aber wenn du noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Ich bin auf dem Heimweg, aber wenn du noch etwas brauchst, lass es mich wissen. زه کور ته د راستنېدو په لاره یم، خو که ته نور څه ته اړتیا لرې مهرباني وکړه او ما ته یې وښایه یا ما ته یې ووایه چې ته نور کومو شیانو ته اړتیا لرې. Es ist spät, aber ich bin jetzt auf dem Heimweg. Es ist spät, aber ich bin jetzt auf dem Heimweg. ناوخته ده، خو زه اوس کور ته د راستنېدو په لاره یم. له دې نه معنا دا ده چې اوس ناوخته ده، خو زه کور ته د راستنېدو په حال کې یم یا کور ته په لاره یم او کور ته رسېدونکی یم. نو زه هیلهمند یم چې له دغه ننني درس نه څه شی زده کړئ او ګټه ترې پورته کوئ. نو تر بیا مو په لویه الله سپارم. الله مو مل شه.